د افغانستان 698 ټنه وچه میوه بهر ته صادره شوې. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د اسلامي امارت دیوان احمدالله وثیق پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اکرب میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان 698 ټنه وچه میوه صادره شوې ده. هغه زیاتوي په دغه میوه کې 515 ټنه کشمش او نوره میوه وه چې اروپایي اسیایي هیوادونو او همدارنګه امریکا او استرالیا ته هم صادره شوې ده. دا تمه څرګندوي چې د افغانستان صادرات به نور هم ډیر شي. تر دې وړاندې چین هیواد ته هم د افغانستان 550 ټنه جلغوزي صادر شوي او دا پروسه اوس هم دوام لري. اسلامي امارت پر داسې مهال د اقتصادي حالت ښه کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال افغانان تر بل هر وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بلخوا د سعودي رسنیو د معلوماتو له مخې سعودي له دې مخکې له کعبې او مسجد نبوي څخه د کورونا محدودیتونو لرې کړي وو او له ټولنیز واټن پرته د جمعې د لمانځه اجازه یې ورکړې وه، خو اوس د حاجیانو لپاره د یو بل ښه زیری اعلان شو. د سعودي حکومت پریکړه کړې چې د کعبې شریفې طواف کوونکو ته اجازه ورکړي چې د مسجد الحرام د پورتني پوړ په ګډون د مسجد الحرام هغه ځای ته ننوځي کوم ځای چې حجر اسود ایښودل شوی او خلکو ته یې د ښکلولو او د عبادت د ترسره کولو اجازه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په سعودي عربستان کې د کورونا په نویو پیښو کې د پام وړ کمښت وروسته د ټولنیز واټن په ګډون یو شمېر محدودیتونه لرې شوي او اوس نور محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کیږي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.